زه اوس بل زمونږ ځوان زلمی ملګری شاعر په دې دوه شعر راغواړم. وایي نن مې ذهن له رنګ رنګ خیالونه راغله، ستا د وصل څه ګلرنګ خیالونه راغله، او چې بستر مې د ازغو د نصیب شوي، چې بستر مې د ازغو د نصیب شوي، څنګه څنګه د پالنګ خیالونه راغله. واجد علي واجد صاحب ته خواست کوم چې راشي استاد سره یو څو شعرونه شریک کړي. شعرونه نور یارانې سکوم، زه چې قلم لرم کتاب لرم، د قلم او د کتاب ملګرو السلام علیکم. دا اکمل لیونی د کاټلنګ یو نظم به درته جوړم. وزیر اعظم وایي نن یو وزیر اعظمي سبا بل وزیر اعظم، څو میاشتې چې تیریږي وي بدل وزیر اعظم. نن ډیر لوی معززي محترمي د قام خوخي، سبا پی आवाज وشي غل دی غل وزیر اعظم. یو هغه وزیر اعظمي چې قام په ووټونو منتخب کې دا ځینې پکې راشي په توکل وزیر اعظم. نو په یو وزیر اعظم کې چې سفرق زمونږ راشي، نو بل د امریکې سرویس سپیشل وزیر اعظم. نو اکمل لیونی مونږ که دغه شانو دیو، اخر به مونږ واوړو په پاگل وزیر اعظم. او شعر دی پیکاڼې چې وي پروت په زګي درون ښکاري، د یوې لارې سړی خو سم پښتون ښکاري. په دوکو نه خوړې کېږي واجد خانه، په اخلاص او صداقت خو سړی درون ښکاري. او سود کوه ګډې کوه زه پکې عمرې کوه، حق د بل غریب وها زه پکې چیلې کوه. نو مړه ګوره لږ ګریوان کې خپله او بیا سپینې جامې کوه. دا یو څو شعرونو د دې کم مشران استادان چې زمونږ ناست دي، د دوی د مخې خدای شته خبرې ډېرې ګرانې دي، خو دا دی چې ما چې خپل دغه در سره لږ شریک کړو. او وایي د رحمان بابا یو شعر دی چې خزانه په سخاوت سره زیاتېږي، د کویي چې وباسې بېسیار شي، مړېدل د وږې ګېړې مشکل نه ده. وایي مړېدل د وږو سترګو مشکل کار شي. وایي تا چې پیدا کړم دا به ستا وخوښه، کني دنیا کله زما وخوښه. د درد او غم او د فریب نه ډکه، دا زندګي ربه د چا وخوښه. او بل وایي څه ګمان دی په ما وشو څه دي نیت دی، د پیسې لالچ خو هغه چاله ورکه. وایي پلار نیکه چې د چا کړی رضالت دی، وایي طوطي چوري خوري پنجره کې بندیوان دی، او باز نهر دی د لویې سر اوچت دی. د پیرنګو سره نشي زما سوله، پښتنو ته نظر د حقارت دی. د ټوپۍ جمشید څوک چې ورته خیال کړي، دې بیان کې هر پښتون ته نصیحت دی. او بل زمونږ د دې تاڼې شیر افضل خان چشتي الله دې وبخي، د هغه یو دغه دی کل نفس ذائقة الموت دی په قرآن کې. اسرائیل به د جاندار روح پارشان وړي، او څنګه به پاتې شي چشتي شیر افضل خانه چې په دې سفر سرکار دو جهان وړي. ډېره مننه جی، السلام.